سلامونه او ښې چارې. زه د نړیوالې پښتو ټولنې په اړه د یو لنډ څه ویل غواړم. زه خبر شوم چې دا ټولنه له خیره 20 کلنه شوه او دوی اوس د ډسمبر پر 20 هم په دغه تړاو په صوابۍ کې یوه غونډه نیولې ده او په غونډه کې دوی د دغه سیمې یوه نومیالي پښتون ملتپاله سیاستوال وکیل چې زما ماما دی، سکه ماما مې دی او د ډیرو پښتنو زما په شان په تیر د ځوانانو لالا دی، سلیم خان اډوکیټ، هغه ته د هغه د سیاسي او ټولنیزو خدماتو لپاره د فخر افغان په نوم یو ایوارډ او یو جایزه ورکوي. نو زه د دې ټولنې ټولو غړو ته، ملګرو ته، د دې مشرتابه ته، خپل ماما سلیم خان اډوکیټ ته ټولو ته مبارکي وایم. په دې هیله یم چې دا غونډه به په ډیره ښه او کامیابه طریقه که خیر وشي او په دې هیله هم یم چې دا ملګري به د پښتو نړیوالې ټولنې ملګري به همدغسې فعاله واوسي، د پښتني ادب او کلتور لپاره به خپلې منډې تړلې او خپلې هڅې نورې هم تیزې کړي. ډیره مننه. کور ودان.